السلام علیکم ډیرو قدرمنو او زړه راتیرو محترم اوریدونکو هیله لرم چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله به یاست. قلمیار اشنا یم او تاسو ته مې د جوجو ناول 12مه او وروستۍ برخه راوړې ده، په دې تمه چې تر وروستۍ راسره واورئ. تېره برخه مو تر دغه ځایه اورېدلې وه. تحقیق یادوم د منلو وړ نه ورته ښکارېده. تواب په حیرانۍ ورته کتل. جوجو وویل تحقیق مې معلم ته وروسپاره، خوشحاله وم، د ښو نمرو تمه مې درلوده، خو په سبا یې د مکتب ادارې ته وروغوښتم. د مکتب مدیر او معلمین په غوسه ښکارېدل. ټول په یوه خوله وه چې تحقیق دروغ دی. حیران سوم، د وضاحت غوښتنه مې وکړه. د ستورو پیژندنې معلم ولاړ سو. ویې ویل مدیر صاحب، زه تېر کال ځمکې ته تللی وم، ډېرې برخې مې ولیدې. اوسېدونکو یې سم ژوند درلود، په مینه پوهېدل، له یو بل سره یې همکاري کوله. خپل وطنونه ورباندې ګران وو. غلا، نورو ته په سپکه کتل، ظلم او وحشت یې بد یاداوه. ما په ځمکه کې داسې څه ونه لیدل لکه جوجو چې لیکلي دي. جوجو غلی سو، سر یې وځړېد. ویې ویل د ځمکې په کوره کې مې د افغانستان نقشه ور وښوده، خو یوه هم باور نه کاوه. د اخلاقو استاد له مدیر نه د پوپو د راوستلو اجازه وغوښته. پوپو تر ما یو صنف مخکې دی، په درس کې مثال نه لري. 3 پرله پسې صنفه یې د فکر پاڼه جایزه وړې. پوپو راغی او په احترام ودرېد. د اخلاقو استاد مدیر ته وکتل. پوپو تېر کال ځمکې ته تللی و، په تحقیق کې مختلف هیوادونه یاد کړي دي. که مو اجازه وي نو زه به له پوپو څخه پوښتنې وکړم. د مدیر شنه سترګه ورپېده. د اخلاقو معلم پوپو ته مخ ور واړوه. د جوجو تحقیق مطالعه کړ، لیکلي دي چې انسانان د نجونو د تعلیم مخالف دي. پوپو وویل داسې نه ده، زه د بنګلادیش په نوم یو وطن ته لاړم. یوه کورنۍ مې ولیده، له نیستۍ د سړک په لوی پلچک کې اوسېدل، خو په نجونو او هلکانو یې درس وایه. په تحقیق کې مې هم لیکلي دي. په همدې کور کې 4 ماشومان اوسېدل، 3 نجونې وې. مور به یې هر سهار ویښته ورچوټي کول او د مکتب جامې به یې ور اغوستې. زه په ځمکه کې تر 100 ډېرو هېوادونو ته تللی یم. په خوار او شتمن، کافر او مسلمان کې مې داسې څوک ونه لیدل چې د نجونو له مکتب سره مخالف وي. د اخلاقو معلم وویل جوجو لیکلي چې دې خلکو مینه نه پیژندله، تل یې د یو بل پښې وهلې، کرکه، دروغ او غلا پکې حاکمه وه. پوپو یو دم وخندل، غلی سو، بښنه یې وغوښته. ویې ویل دا نو د منلو وړ نه ده. زه په ډېرو ځایونو کې وګرځېدم، خو په انسانانو کې مې کرکه ونه لیده. دوی له یو بل سره په مینه ژوند کوي. یو وخت یوه افریقایي هېواد ته لاړم. په روغتون کې مې یوه تورپوستې ښځه ولیده. نه پوهېدم چې څه ورباندې سوي وو، خو د بدن ټول غوښې یې شړېدلې وې. هر څه یې په بستره کې وه. ما په خپله ولیدل. یوې سپین پوستې نرسې یې ځای ورپاکاوه، وروسته یې تشناب ته یوړه او په خپلو لاسونو یې پرېمینځله. نرسه موسکه وه، په تندي کې ان یوه نرۍ ګونځه هم نه ښکارېدله. پاتې سوه د دروغو خبره. دروغ په هر دین کې ناروا دي. انسان مړ که خو دروغ به ونه وایي. د اخلاقو معلم وویل د جوجو په تحقیق کې مې ولوستل چې انسان پوچ خبرې کوي. پوپو وخندل. نه یې منم، ما د ډېرو خلکو خبرې واورېدې. غټه غوسه یې د وبخښئ ټکی دی. د اخلاقو استاد بله پوښتنه وکړه د قسمونو په اړه یې څه وایې؟ قسم خپل شخصیت ته تاوان ګڼي. انسان په دې باور دی چې رښتیا خبره قسم نه لري. استاد وپوښتل جوجو وایي چې د ځمکې خلک په خپل سر یو بل وژني. نه، هر هیواد خپل قوانین لري، دوی محکمه ورته وایي. د قاضي په نوم یو څوک پریکړه کوي، خو پریکړه یې هم هوایي نه ده. تحقیق کوي، شاهدان غوښتل کیږي، او که یو څوک مجرم وپېژندل سي د هغه جرم ته په کتلو سره سزا ورکوي. ما په ډېرو ملکونو کې تحقیق وکړ. خوار او غریب ټول خپلو قوانینو ته احترام لري. یوه ورځ مې یو ځای د انسانانو ګڼه ګوڼه ولیده. ورغلم، یوه وړه نجلۍ د موټر تر ټایر لاندې وه. مور یې بدې ورځې کولې، ژړل یې، خو موټروان ته یې څه نه ویل. امبولانس راغی، د نجلۍ مړی یې یووړ. د پولیسو موټر ودرېد، موټروان په خپله روان سو. د اخلاقو استاد وویل د ځمکې خلک له حیواناتو سره څنګه رویه کوي؟ پوښتنه یې مه کوه. هیڅ څوک حق نه لري چې کوم حیوان ته ضرر ورسوي. ښکار بند دی. ان په ډېرو سیمو کې د حیواناتو د اوسېدو له ځایه جالۍ راګرځولي دي. انسانان ویره لري چې موټر یې ونه وهي. دوی له حیواناتو سره مینه لري، خوراک ورکوي او ډاکټران یې ورته ټاکلي دي. دوی په حیواناتو ویاړي او له ډېرو لیرو سیمو څخه نور خلک د لیدو لپاره ورځي. ما په خپله ځینې افریقایي هېوادونه ولیدل.
ډېر عاید یې له همدې برخې پورې کېږي. د اخلاقو معلم وویل خو د جوجو تحقیق هغه څه نه دي چې ته یې وایې. پوپو ماته وکتل. د اخلاقو معلم وویل یوه وروستۍ پوښتنه. جوجو ادعا لري چې انسان خپل پل، سړک، مکتب، د برق پایې له منځه وړي. انسانان په وطن پالنه کې څنګه دي؟ د پوپو سترګه وځلېده. زه به یوه کیسه درته وکړم. په یو وطن کې مې یو ماشوم ولید. خپل بیرغ ورسره و. منډې یې وهلې. یو دم یې پښه بنده سوه، ولوېد. بیرته په پښو ودرېد. زنګون یې ونیو. خو د په خاورو سپېره سوی بیرغ ښکلاوه. هر انسان له خپل هیواد سره مینه لري. دوی ته هر څه خپل وطن دی. هڅه کوي چې پاک یې وساتي، ښکلی یې کړي او په ابادۍ کې یې برخه واخلي. ما په ځمکه کې داسې وطنونه ولیدل چې پلونه، سړکونه او تعمیرونه یې د شیشو په څیر ځلېدل. په دوی کې هغه څوک د احترام وړ دی چې خپل وطن ته ګټور وي. پوپو غلی سو. ما ته یې وکتل. ورو یې وویل نه پوهېږم. ما خو په ځمکه کې یوازې وطن دوستي ولیده. جوجو شاید کوم بل ستوري ته تللی وي. د اخلاقو معلم وویل تلای سې. پوپو له ادارې ووت. مدیر د فکر د پاڼې یوه وړه ټوټه خولې ته واچوله. یوه شېبه غلی و. وروسته یې سر پورته کړ. په غوسه یې وویل جوجو په دې ستوري کې لومړنی کس دی چې دروغ وایي. ځکه نو باید سخته جزا وویني. دی تر ټولو ډیر وخت لپاره د غږ په ماشین کې واچوي. له مکتبه هم اخراج دی. ناڅاپه عکسونه را په یاد سول. ښه ثبوت و. د خپل تحقیق د سپینولو لپاره مې اجازه وغوښته. سپینې ته لاړم او له هغه ځایه مې د مکتب ادارې ته برقي عکسونه ورولېږل. خوشحاله وم. ځان مې د سترګو په رپ کې ورورساوه. مدیر او نورو استادانو دیوال ته کتل. د تاریخ استاد پر دیوال لاس تیر کړ. خړه کلا راغله. وی ویل دا عکس دې له کومه کړ؟ په خوشحالۍ مې وویل د تحقیق په وخت کې مې واخیست. استاد د یوې ماشومې عکس راوست چې په خاورو کې ناسته وه. ببر ویښته یې درلودل او په غاړه یې څو ژړ پیاز راځړېدل. استاد وویل دا. ځواب مې ورکړ د تحقیق په وخت کې مې واخیست. استاد یو بل عکس ته اشاره وکړه. په عکس کې زاړه او واړه راټول وو. دوه سپي یې سره جنګول. د سپیو خولې او غاړې په وینو کې سرې وې. ومې ویل د تحقیق په وخت کې مې واخیست. بل عکس راغی. کوچنی کوچی هلک پرتوګ نه درلود. مچان پرې ونېدل. استاد څو نور عکسونه هم واړول. په یوه کې د دوو ماشومانو په وچ ډوډۍ جنګ و. شاته یې ښځو خوشایي تپل. په بل کې د کلي نایي په خاورو کې د ناست بوډا پر پښه داغونه ایښودل. بل. مدیر وویل بس دی. پوښتنه دې وکړه. د تاریخ استاد خپل غټ غوږ وګراوه. شنه سترګې وځلېده. ورو یې وویل ټول دروغ دي. په خبره کې ور ولوېدم. تاسو ولې دومره بې باوره یاست؟ مدیر چیغه کړه ادب. غلی سوم. د تاریخ معلم له مدیر نه اجازه وغوښته. ما ته یې وکتل. ورو یې وویل زه د انسانانو په حساب 300 کاله مخکې ځمکې ته تللی وم. هغه وطن ته لاړم چې ته یې اوس د تګ ادعا لرې. هماغه وخت لا دې خلکو د خټو په کورونو کې ژوند کاوه. دار په دار وږې او بې تعلیمه وه. ژوند یې په سخته تېرېده. هیڅ سهولت یې نه درلود. هغه وخت یې هم اور په خوشایي وبلاوه. امکان نه لري چې په 300 کلونو کې دې څوک بدل نه سي. د تاریخ معلم غلی سو. شنه سترګې یې وځلېده. ما ته یې وکتل. ورو یې وویل رښتیا ووایه. د 300 کلونو مخکې عکسونه دې له کومه کړل؟ دا خبره نو د زغملو نه وه. پر دیوال مې لاس تیر کړ. ستا د نیکه عکس مې ورته راوست چې له ټیوټا موټر سره ولاړ و. د تاریخ استاد ته مې وویل اوس نه مه وایې چې 300 کاله مخکې موټر هم وه. د تاریخ استاد عکس ته وکتل. په زور یې وخندل. کوټ کوټ کوټ. دا عکس په جوړولو کې جوړه نه لرې. یو دم یې پر عکس لاس کېښود. جدي څېره یې ونیوله. په زور یې وویل مدیر صاحب د عکس تر شا ډیران او ړنګ دیوالونه دي. خاورې، خړ کورونه، په خاورو کې بې پرتوګه ناست خیرن ډنګر ماشومان، سپېره مخونه، پر دیوال سریښ ګرد ګرد خوشایي. ټول هغه څه دي چې ما 300 کاله مخکې لیدلي وو. دا یې بله ګناه. جوجو د موټر عکس په 300 کاله مخکې عکس کې ګډ کړی دی. مدیر ولاړ سو. پرېکړه هماغه ده. له مکتبه اخراج او د غږ په ماشین کې ایښودل. چیغه مې کړه نه یې منم. د ستوري پېژندنې استاد په پښو ودرېد. شنه سترګې یې راواړوله. ورو یې وویل اقرار وکړه له دروغو څه نه جوړېږي. ومې ویل خو تحقیق او عکسونه دواړه رښتیا دي. د ستورو پېژندنې استاد پر دیوال لاس تیر کړ. عکس راغلی. پاک او ښکلی ښار و. د لمر رڼا د هسکو تعمیرونو ښیښې ځلولې. تر شنو ونو لاندې پر تور پاک سړک منظم پرېولي موټران روان وه. استاد وویل دا عکس مې څه موده مخکې د ځمکې له یوې برخې واخیست.
بل عکس یې راوست. شنې ونې وې، د سرو او ژیړو ګلانو په منځ کې څو خوشحاله ماشومانو ټال خوړ، له رنګ او جامو پاک او تازه ښکارېدل. بل عکس راغلی، له تورو حجابونو د پیغلو سپین تازه مخونه راوتلي وه، پر سرو شونډو یې مسکا پرته وه. مکتب ته تلې. نور عکسونه هم بدل سول. په هوا کې د ریل پټلي او تور سړکونه، د تیارو او کمپیوټرو د جوړولو کارخانې، په نس ماړه خلک، شنه او پریوللي ځنګلونه، د خلکو په منځ کې کراري هوسۍ. ټول هغه څه وو چې زما له عکسونو سره یې فرق درلود. ومې ویل تا یوازې آباد ملکونه رااخیستي دي. استاد وخندل. ګرانه، د خوارو انسانانو عکسونه هم راسره سته، خو هغه هم ستا د تحقیق خلاف دي. استاد خپل لاس پر دیوال تیر کړ. عکس راغلی، یوې زړې ښځې یوه ببره سړي لیوني ته په کاچوغه کې خواړه ورکول. استاد وویل دا خلک مې په یوه عیسایي غریب هیواد کې پیدا کړل، خو بیا هم ستا د تحقیق تر انسانانو ښه دي. خوار به وي، خو په لیوني پورې پلاستیکي خلطې نه تړي. یو بل عکس یې راوست. استاد وویل دلته یو خوار ړوند بوډا ښکاري، تر سړکه نه سوی تېرېدی، تر څنګ ولاړ سړي میلیونر دی، د کیمیاوي سرې کارخانه لري. له خپل موټره ځکه راکښته سو چې بوډا تر سړک واړوي. بل عکس راغلی، دلته ګڼه ګوڼه ده، په سلګونو بېوزله خلک د خپل ښار د پاکولو لپاره راوتلي دي. وطن ورباندې ګران دی. مدیر چیغه کړه بس دی، نور دلایلو ته ضرورت نه لیدل کېږي. معلومه سو چې د ځمکې په ټوله کره کې دومره ساده خلک نسته لکه جوجو چې په تحقیق کې لیکلي دي. استاد پر دیوال لاس تیر کړ. عکسونه ورک سول. ما ته یې وکتل. ورو یې وویل په خوارو او غریبو دواړو کې مې نیمایي عکسونه په مسلمانو هیوادونو کې اخیستي وو. جوجو غلی سو. تواب ته یې وکتل. ویې ویل د غږ د ماشین جزا مې تېره کړه، خو له مکتبه پاتې کېدل راته سخته وه. پلار مې ورغلی، مدیر ته یې خواست وکړ چې زوی ته مې یو بل چانس هم ورکړه. جلسه کښېناسته، ویې منله. اوس یې له سره په تحقیق پسې رالېږلی یم. تواب په خبره کې ورولوېد. دلته تحقیق کوې؟ جوجو وخندل. ګرانه، بیا مې مه شرموه. ورک سو. ډېرو قدرمنو مینوالو او اوریدونکو، د جوجو ناول 12مه او وروستۍ برخه پر همدغه ځای پای ته ورسېدل. هیله ده چې خوند به مو ترې اخیستی او زده کړه به مو ترې کړې وي. تر بیا او بله ښکلې ناوله زه قلمیار اشنا درڅخه اجازه غواړم. تاسو ټولو ته نیکمرغه ژوند غواړم. ښه وختونه ولرئ. د